بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، د الله رب العزت په مخلوقاتو کې هیڅوک پر دې نه پوهیږي چې قیامت به کله قائمیږي او د قیامت ورځ به کله راځي. د دې علم یوازې الله تعالی ته دی او بل هیڅ چاته د دې علم نشته. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة لقمان کې په 34 آیت کې فرمایي: ان الله عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. بېشکه له الله تعالی سره د قیامت علم دی او الله رب العزت بارانونه وروي او پر هغه څه پوهیږي چې د میندو په رحمونو کې وي. دارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة نازعات کې 42 آیت نه تر 43 آیت پورې فرمایي: یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتهاها. دوی تانه پوښتنه کوي چې د قیامت قائمېدل به کله وي، په څه کې یې ته د یاد د قیامت نه؟ خاص ستا رب ته د هغې آخري علم دی، بل څوک په دې باندې نه پوهیږي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. جبرائیل امین راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي: متی الساعة یا رسول الله، قیامت به کله وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وایي: ما المسؤول عنها باعلم من السائل. د هغه چا نه چې پوښتنه شوي هغه له سائل نه ډیر عالم نه دی. لکه څنګه چې تا ته علم د قیامت نشته، همدارنګه ما ته علم د قیامت نشته چې قیامت به کله قائمیږي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مفاتیح د غیب یا د غیبو کلیګانې 5 دي او د دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورة لقمان دا 40 آیت ولست: ان الله عنده علم الساعة. بېشکه له الله رب العزت سره د قیامت علم دی، بل چا سره د قیامت علم نشته. آیا د قیامت د قائمېدو وخت معلومول موږ ته ګټه رسوي؟ نه. څوک چې مړ شه نو د هغه قیامت قائم شي. تر څو چې انسان پر دې نه پوهیږي چې کله به مړ کیږم، نو تر هغه وخته پورې ورته دا هیڅ ګټه نه رسوي چې د قیامت د راتلو په وخت پوه شي. هو ته وپېژنده، هو که دی پوه شه چې قیامت 1 کال وروسته راځي، نو دا ضمانت به ورته څوک وکړي چې ته به تر 1 کاله پورې ژوندی. نو له دې امله نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به چې چا پوښتنه وکړه چې قیامت کله راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ترې دا پوښتنه کوله چې قیامت لپاره تا څه تیار کړي دي. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي:
یو اعرابي او صحرایي سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله پیغمبره قیامت به کله وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل خوار شي، د قیامت لپاره دې څه تیار کړي دي؟ هغه اعرابي او صحرایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل ما خو دومره څه ورته نه دي تیار کړي، خو دومره دا چې زه له الله تعالی او د هغه له رسول سره مینه لرم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ته به له هغه چا سره ملګری یې چې ستا ورسره مینه ده، المرء مع من احب. او دا خبره چې قیامت به په کومه ورځ باندې قائمیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه دا څرګندیږي چې قیامت به د جمعې په ورځ کې قائمیږي. که د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت به نه قائمیږي مگر د جمعې په ورځ کې. له همدې امله ټول مخلوق د جمعې له ورځې ډارېد. د ابو داود حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټولو هغو ورځو کې چې لمر پکې راخیږي ډیره غوره ورځ د جمعې ورځ ده. د جمعې په ورځ کې آدم علیه السلام پیدا شوی او په همدې ورځ کې راکوز شوی او په همدې ورځ کې توبه قبوله شوې او په همدې ورځ کې وفات شوی او په همدې ورځ به قیامت قائمیږي. او هیڅ یو خزنده نشته مګر د جمعې په ورځ له سهار راختو نه د لمر تر راختو پورې چغې وهي، ځکه چې له قیامت څخه ډاریږي، خو یوازې انسانان او پیریان نه ویریږي. د قیامت ورځ سخته ورځ ده، هیبتناکه ورځ ده او لویه ورځ ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت ورځ 50,000 کاله ده. هغه ورځ ده چې د بندگانو ترمنځ به پکې فیصلې کیږي او جګړې به پکې فیصله کیږي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ د سرو زرو او سپینو زرو والا نشته چې د هغې حق ترې نه ادا کوي، یعنې زکات یې نه ورکوي، مګر د قیامت په ورځ به له هغې نه د اور ټوټې جوړې شي، د جهنم په اور کې به سرې کړی شي، او د دې انسان چې د خپلو سرو زرو او سپینو زرو زکات یې نه ورکوه تندی، اړخونه او شا به پرې داغیږي. هر کله چې یخ شي نو بیا به ورته هماغسې تاوده شي، او دا کار به ورسره په هغه ورځ کې کیږي چې اندازه یې 50,000 کاله ده، تر دې چې د بندگانو ترمنځ فیصله وشي، نو بیا به خپله لار وویني، یا جنت ته او یا دوزخ ته. هغه سخته ورځ در یاده کړئ. د دنیا په محدود او لنډ ژوند او د دنیا په مال و پیسې او په مزو باندې مه دوکه کیږئ، که نه په هغه ورځ کې به الله رب العزت درنه سخته پوښتنه وکړي. ډیری خویندې دي چې زر لري چې د هغو مقدار د 85 ګرامو نه زیات دی، خو د دې زکات نه ادا کوي، دوی به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه ځواب وایي؟ زما خو خویندو ته دا توصیه ده چې زر استعمالوئ اول خو د 85 ګرامو نه کم استعمال کړئ، او که بیا د 85 ګرامو نه زیات زر استعمالوئ یا په کور کې ساتئ، نو هر کال چې ستاسو په زرو باندې تیریږي د هغو زکات ادا کړئ، کنې همدا زر به الله رب العزت د آخرت په ورځ سره کړي، ستاسو تندي، ستاسو اړخونه او ستاسو شاګانې به پرې وداړي. په هر 40 ګرام کې 1 ګرام زکات. دا ورځ سره له دې چې ډیره اوږده ده او سره له دې چې ډیره سخته ده، بیا هم په مؤمنانو آسانه ده، او په مؤمنانو به داسې تیره شي لکه د ماسپښین او د مازدیګر ترمنځ چې څومره وخت تیریږي. حاکم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
د قیامت ورځ به په مؤمنانو داسې تیره شي لکه د ماسپښین او مازدیګر ترمنځ وخت. دا هله چې تا خپل ژوند په دنیا کې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیر کړی وي، د ګناهونو نه دې ځان ساتلی وي، د بې حیایي او د فحشا نه دې ځان ساتلی وي، د دروغو د حرامو او د سود نه دې ځان ساتلی وي، خپل اولاد دې په قرآن او په سنتو باندې روزلی وي. دا ورځ بیا په تا آسانه ده. دا 50,000 کاله به په تا دومره تیریږي لکه څومره وخت چې د مازدیګر او د ماسپښین د مانځه ترمنځ دی. که خدای مکړه د دنیا په محدود ژوند باندې دوکه شوي، د دنیا خوندونو ته دې خوند ویلي، د دنیا په مال و دولت باندې دوکه شوي، نه دې د الله حق پکې ادا کوه او نه دې جاریه صدقات کول، بلکه همدا مال دی په بېحیایي او په فحشا کې استعمالوه، په ګټلو کې د دروغ ویلي، په سود او په رشوت او په حرامو د لاسته راوړه، نو همدا مال به په همدغه ورځ کې چې 50,000 کاله ده په اور کې سوریږي او ستا تندی، ستا اړخونه او ستا شا به پې داغېږي. قدرمنو اورېدونکو ورونو او خویندو، موږ او تاسې مسلمانان یاستو، د الله په وحدانیت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې ایمان او عقیده لرو. راځئ هغو عملونو ته مخه کړو چې دا سخته ورځ الله رب العزت په موږ باندې آسانه کړي. هغو عملونو ته مخه کړو چې دا لویه ورځ الله رب العزت په موږ باندې لنډه کړي، او که داسې په غفلت کې مو ژوند تیریږي نو بیا به په هغه ورځ کې الله رب العزت ته جواب ډیر زیات سه. نن خو د اولاد د میرمنې لپاره حرام ترسره کوي، خو هلته د حشر په ورځ چې کله الله رب العزت تا خپل حساب ته راوبلي، ته به ورته وایي چې یا الله دا زما اولاد جهنم ته واچوه ما خلاص کا، زما میرمن واچوه ما د جهنم نه خلاص کا، زما مور و پلار واچوه خپلوان مې جهنم ته ګذار کا ما خلاص کا، حتی ټول مخلوق واچوه ما جهنم نه خلاص کا. الله ورته وایي کله مزې به ستا اولاد کوي، بېحیایي به ستا اولاد کوي، عیش و عشرت به ستا اولاد کوي، خو تا ورته ګټلې ده، هغه ته دې په لاس کې ورکړې ده، او جواب به ته الله ته وایي. الله دې په موږ رحم وکړي. همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به واورو. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. له عربي ژبې څخه دا څرګنده ده چې د لوی شي نومونه ډیر وي، او څومره چې لویوالی زیاتیږي نو نومونه هم زیاتیږي، او هغه شیان چې سپک وي، هغه شیان چې رذیل وي، نو د هغوی نومونه هم کم وي. نو د قیامت ورځ د غټوالي او د شان د لویوالي له امله ډیر نومونه لري، چې تر ټولو مشهور نوم قیامت دی، ځکه چې په دې ورځ کې به خلک الله رب العزت ته مخامخ ودرېږي. الله رب العزت په سورت قیامت کې فرمایي لا اقسم بیوم القیامه، او الله تعالی په دې ورځ کې هغه ته د خلکو ودرېدل هم یاد کړي، لکه چې الله رب العزت په سورت مطففین کې 6 آیت کې فرمایي یوم یقوم الناس لرب العالمین. هغه ورځ ده چې په دې کې به ټول خلک رب العالمین ذات ته درېږي. همدارنګه دې ورځ ته یوم آخر هم وایي، یعنی وروستنۍ ورځ. دا نوم ورته ځکه ویل کیږي چې په دنیا کې تر دې وروسته بله ورځ نشته. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت بقره کې 22 آیت کې فرمایي من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. چا چې ایمان راوړه په الله تعالی او په وروستنۍ ورځ او نیک عمل یې وکړه، نو د دوی لپاره به د هغوی اجر ذخیره وي د دوی د رب په خوا کې. همدارنګه دې ورځ ته یوم الدین هم ویل کیږي، یعنی د بدلې ورځ، ځکه چې په دې ورځ کې بندګانو ته د هغوی بدله ورکول کیږي او حساب ورسره کیږي، لکه چې الله رب العزت په سورت فاتحه کې فرمایي مالک یوم الدین.
الله رب العزت د جزا او د بدلې د ورځې مالک دی. همدارنګه دې ورځ ته یوم الفتح هم ویل کیږي، د راښکاره کېدو ورځ، ځکه په دې ورځ کې عملونه راښکاره کیږي او پټ او سخت شیان پکې راخلاصیږي، لکه چې الله رب العزت په سورت د سجده کې 9 آیت کې فرمایي قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ینظرون. ورته ووایه د فتح په ورځ به کافرانو ته د هغوی ایمان راوړل فایده ونه رسوي او نه به دوی ته مهلت ورکول کیږي. همدارنګه دې ورځ ته واقعه هم ویل کیږي، یعنی واقع کیدونکې ورځ. واقعه ورته ځکه ویل کیږي چې د دې وجود او واقع کیدل یقیني دي. الله رب العزت په سورت واقعه کې فرمایي اذا وقعت الواقعه، کله چې واقع شي یقیني واقع کیدونکې ورځ چې هغه د قیامت ورځ ده. همدارنګه دې ورځ ته یوم الفصل هم ویل کیږي، یعنی د جداوالي ورځ، ځکه چې په دې ورځ کې الله تعالی د بندگانو ترمنځ جدایي راولي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت مرسلات کې 12 آیت نه تر 14 آیته پورې فرمایي لأی یوم اجلت لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل. د کمې ورځې لپاره دوی ته نیټه ورکړل شوې ده، دپاره د ورځې د جداوالي، او چا تا ته خبر درکه چې د جداوالي ورځ څنګه ده. همدارنګه دې ورځ ته ساحه هم ویل کیږي، یعنی چیغې ویستونکې. د قیامت د ورځې چیغه ترې مراد ده او په دې ځکه نومول شوې چې دا غوږونو ته ننوځي او دومره سخته چیغه ده چې نږدې غوږونه کڼوي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت عبس کې فرمایي فاذا جاءت الصاخه، پس کله چې راشي د چیغو ورځ. همدارنګه د قیامت ورځ ته قامت الکبرا هم ویل کیږي، یعنی لوی مصیبت. په دې ځکه ونومول شوه چې دغه ورځ هره ویره او مصیبت پټوي. الله رب العزت فرمایلی دی فاذا جاءت الطامة الكبرى، پس کله چې راشي لوی مصیبت. همدارنګه د قیامت ورځ ته قارعه هم ویل کیږي، یعنې ټکوونکې. دا نوم ورته ځکه ویل کیږي چې دا په خپلو ویرونکو حالاتو سره د خلکو زړونه ټکوي، لکه چې الله رب العزت په سورت قارعه کې فرمایي القارعة ما القارعه. هغه ټکوونکی آفت څه دی؟ زړه ټکوونکی آفت. همدارنګه د قیامت ورځ ته حاقه هم ویل کیږي، یعنې ثابته ورځ، ځکه چې په دې ورځ کې وعدې او وعیدونه ثابتیږي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت حاقه کې فرمایي الحاقة ما الحاقة، یقیني راتلونکې ورځ. څه ده یقیني راتلونکې ورځ؟ دا ثابته ورځ ده چې په دې ورځ کې وعدې او وعیدونه ثابتېږي. همدارنګه د قیامت ورځ ته ساعت ویل کیږي، یعنې لږ وخت، ځکه چې دا ورځ ناڅاپه او په لږ وخت کې په مخلوقاتو راځي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة لقمان کې 14 آیت کې فرمایي ان الله عنده علم الساعه، یقینا له الله تعالی سره د قیامت د ورځې علم دی، او دې ورځې ته د آخرت ورځ هم وایي، ځکه چې دا د دنیا په ورځو کې وروستنۍ ده، تر دې وروسته بله ورځ نشته، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة بقره کې 4 آیت کې فرمایي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. او مؤمنان هغه کسان دي چې
پر هغه څه ایمان لري چې تا ته او له تا مخکې نازل شوي دي او په آخرت هم یقین. او د قیامت ورځې ته یوم التغابن هم ویل کیږي، د تاوان د ښکاره کېدو ورځ. او دا ځکه چې کله جنتیان په نعمتونو کې شي نو د دوزخیانو تاوان به راښکاره شي او له جنتیانو سره به د هغوی په نعمتونو باندې کینه کوي، لکه چې الله رب العزت په صورت تغابن کې 9 آیت کې فرمایي ذالک یوم التغابن. دغه ورځ د تاوان د راښکاره کېدو ورځ ده. همدارنګه دې ورځ ته یوم حسره هم ویل کېږي، یعنې د افسوس ورځ، ځکه چې په دې ورځ باندې به ظالمان، نافرمان او هغه کسان چې نیک عملونه ترې فوت شوي او په ګناهونو کې اخته شوي دي افسوسونه کوي، لکه چې الله رب العزت په صورت مریم کې 9 آیت کې فرمایي وانذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون. او ویروه دي خلکو لره د افسوسونو د ورځې نه کله چې فیصله د کار وشي اوس دوی په غفلت کې دي او ایمان نه راوړي. پرته نور نومونه هم شته او هر یو نوم د هغه کار خبر ورکوي چې په دې ورځ کې رامخته کیږي، او یا په دغه ورځ د مخلوقاتو د یو حال بیان کوي، او یا د دې ورځې سختي او سختو احوالو ته اشاره کوي. الله رب العزت دې دا ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي، او اساني یې په دې کې ده چې دنیا کې نیکو عملونو ته مخه کړو. په همدې هیله پاتې شو د قیامت د ورځې بیل بیل حالات، دا به اورو خو په بلې خپرونه کې. قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي